په درې شیانو کې هیڅکله تاخیر مه کوئ، ولې چې په دې کې ډېر ضررونه دي. حضرت علي رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایل چې په درې شیانو کې تاخیر مه کوه. اول دا چې کله د مانځه وخت راشي، یعنی د مانځه وخت خپل مونځ ادا که، تاخیر پکې مه کوه. دویم دا چې کله جنازه تیار وي یا آماده وي نو جنازه لمونځ ادا کړه. دریم دا چې کله یوې ښځې لپاره مناسب خاوند پیدا شي نو په دې کې تاخیر مه کوه، هغه ښځه ورکه. مونږ ډېر اکثر خلک ګورو چې معمولي شی لپاره خپل مونځ پرېږدي، مثال په طور باندې تجارت لپاره یا کوم کار لپاره یا نور شغل لپاره ډېر مونځونه پرېږدي او درې څلور مونځونه یو ځای کوي، او یو ځای مونځونه کول دا ګناه کبیره ده بغیر د عذر نه. او اکثر خلک مونږ دا هم ګورو چې خپل کار کې مصروف وي او مونځ دې پاتې شي قضا شي. په سورونو چې کله د مانځه وخت په کار د مونږ دپاره چې مونږ مونځ وکړو، جمع سره مونځ وکړو. د اسلام او د کفر په منځ کې ظاهرا مونځ فرق کوونکی دی، یعنی څوک چې مونځ کوي ظاهرا معلومیږي چې هغه مسلمان دی، او څوک چې مونځ نه کوي هغه مشابهت کوي کفارو سره، ولې چې کفار مونځ سره کوي نه. دویم دا چې کله جنازه آماده وي، پس مونږ په جنازه کې شرکت وکړو. څه وجې نه؟ اوله وجه دا ده که سبا مونږ خپله مړه کیږو نو همدغه شان نور خلک به زموږ جنازه کې شریکېږي. دریم دا چې کله یوې ښځې لپاره مناسب خاوند پیدا شي، پس مونږ ته پکار دی چې هغه ښځه ورکړو. الله تعالی دې توفیق راکړي چې په دې درې شیانو باندې عمل وکړو.